سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ګلپاڼه څومره مالداره ده چې 10 میلیونه روپۍ ټیکس ترې غوښتل کیږي. د ویډیو شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس در سره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. د پښتو په وتلې سندرغاړې ګلپاڼې پسې د پاکستان ګمرک یا ټیکسونو محکمې د 10 میلیونو روپو د ټیکس نوټس لیږلی او وایي ګلپاڼه په میلیونونو روپۍ ګټي خو تر اوسه یې د 1 روپۍ ټیکس هم نه دی ادا کړی. ګلپاڼې وویل زما زړه خو ډېر سخت خفه شي چې د پښتونخوا نه بهر فنکاران د ورځې په میلیونونو روپۍ ګټي خو په هغوی پسې دومره درانه ټیکسونه لیږل کیږي او دهشتګردۍ ځپلي پښتون فنکار نه 1 کروڑ روپۍ ټیکس غوښتل کیږي. ګلپاڼه وایي د پښتونخوا په ترهګرۍ ځپلو هنرمندانو پسې په میلیونونو روپو ټیکسونه لیږل صفا ښایي چې حکومت که پخپله د پښتنو هنرمندانو د ښېګڼې دپاره څه نشي کولی نو د پرمختګ مخه یې ضرور نیسي. د خیبر پښتونخوا صوبې د ټیکسونو د محکمې ګلپاڼې ته په لیږل شوي نوټس کې ویل شوي چې هغې د هیواد دننه او بهر په سندرو او کلتوري کنسرټونو کې په میلیونونو روپۍ ګټلې دي خو تر اوسه یې په دغو پیسو کې هیڅ ټیکس قومي خزانې ته نه دی ادا کړی. وتلې هنرمندې ګلپاڼې ومنله چې د 1 کروڑ روپو ټیکس نوټس ورکړل شوی دی خو ویل چې هغه د خپلو وکیلانو سره په دغه اړه په مشوره بوخته ده او د قانوني لارې به خپل ځواب ووایي. هغې وویل هر چاته معلومه ده چې د پښتنو په خاوره دهشتګردۍ تر ټولو زیان د موسیقۍ څانګې ته اړولی دی او دلته کلتوري فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. ولې تاسو نه وینئ چې نن زموږ فنکاران څومره د بېوسۍ په حالت کې مري خو دا ځکه چې کار یې نشته او حکومت د هغوی د ښېګڼې ته توجه نه کوي. نو که په داسې حال کې زه یا زما په شان نور فنکاران په خپل همت مخې ته ځي په ځای د دې چې حکومت یې حوصله افزایي وکړي د داسې حرکتونو په وجه یې د دې فن نه زړه ماتوي. ګلپاڼې نه چې کله وپوښتل شول چې آیا په رښتیا هم دومره ډېرې پیسې ګټي چې په کروړونو کې درنه ټیکس غوښتل کیږي نو ویل اول خو دې خلک په خپله دا سوچ وکړي که ما دومره پیسې ګټلی نو زه به تر اوسه پورې په پېښور کې ناسته وم. هغې وویل کله چې د یو فنکار سره د حکومت د دې رویې ته وګوري نو ووایي کاش چې یا خو د پښتو خاورې فنکاره نه وم او یا مې هډو دلته ژوند نه وی کړی. ګلپاڼې د پښتو هغه د ښکلي غږ او څېرې هنرمنده ده چې په میلیونونو مینوال لري. د پېښور سره تعلق لرونکي ګلپاڼې د پېښور پوهنتون څخه د سوشیالوجي د ماسټرۍ ډګري ترلاسه کړې او دا وایي چې اوس د پی ایچ ډي کولو اراده هم لري. د نورو تازه معلوماتو او تازه ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس در سره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. د ویډیو په اړه مو خپل نظرونه په کمنټ کې پرېږدئ او ویډیو در سره حتما لایک او شیر کړئ.